السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. یو محترم پوښتنه کړې ده چې غسل مې وکړي یا مې اودس وکړي، د هغه څخه بعد بیا نوکان پرې کړول شول، یعنې نوکان مې پرې کړله، اوس به دوباره بیا اودس کوم، غسل به کوم. محترمه مبسط سرخسی جلد اول صفحه 102 باب الوضوء، هغه وایي ومن توضأ ومسح، که چا اودس وکړي او مسح یې پر سر باندې وکړي، بیا یې سر وخري او یا نوکان پرې کړله او یا بریتونه غچي کړله، پر ده باندې هېڅ شی نسته، نه تجدید د اوداسه ورباندې شته او نه د پر دغو ځایو باندې اوبه تویول ورباندې لازم دي. ځکه علي رضی الله عنه مبارک څخه پوښتنه وسوله، ته په جواب کې ورته وویل دا خو نظافت نو رالی، نوکان یې پوره کړ نو نظافت رالی، نو دلته نه اوداسه ته ضرورت شته او نه غسل ته ضرورت شته. اودس هم صحیح دي، پر خپل حال باندې باقي پاتې دي، او غسل هم په خپل حال باندې باقي پاتې دي. که یو سړی اودس وکړي، د سر مسح وکړي، بیا وروسته سر وخري، هم په دې کې څه مشکل نشته، اودس ته کوم تاوان نه رسېږي. او که د سر په خریلو کې هغه د چړې په ذریعه باندې وینه نه راووتله، بیا اودس نه ماتېږي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.